زه پیر محمد ګرانو خوږو لیدونکو په دې هیله چې تاسو به جوړ او خوشحاله یاست. خوږو ملګرو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو له انټرنیټ نه پیسې وګټو، هغه خپل سیم کارت ته واستوو. خوږو ملګرو، دا یو نوی اپلیکیشن راغلی دی چې څو میاشتې کېږي او په هغه کې په ډېر اسانۍ سره موږ پیسې ګټلی شو. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته نور معلومات هم در وښیم. خوږو ملګرو، د ټولو در مخه به تاسې راسئ پلی سټور ته. تاسې په پلی سټور کې ولیکئ جي ریوارډ، یعنې زه اوس درته لیکمه ملګرو جي ریوارډ. دې ما لیکلی هم دی، بیا هم درته ولیکم جي ریوارډ. ملګرو، دغه اپلیکیشن به تاسې را ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی دی. په دغه اپلیکیشن باندې زه اوس کلیک کوم. کله چې مې کلیک وکړي لږ صبر به وکړئ، دا به راته خلاص شي. ملګرو، بیا به تاسو د ګوګل پروزل راسي، پر هغه باندې به کلیک وکړئ. وروسته به بیا تاسو اپلیکیشن ته داخل شئ. ویناستئ ملګرو، موږ اپلیکیشن ته داخل شو. ملګرو، دا اپلیکیشن چې داخلوي اول سرچ کې ستاسو څخه جیمیل غواړي. جیمیل چې مو ورکړي بیا ستاسو څخه عمر غواړي. چې عمر مو ورکړي بیا ستاسو جین ډیرې غواړي. بیا به تاسو ته دا شان صفحه راخلاصه شي. په دې کې ډېره اپشنونه کولی شئ چې ویډیو وګورئ. په هر څه باندې سروې دي، هغې باندې هم سروې ورکوي. دلته تاسو ته 4 اپشنونه دي. پر دې 4م اپشن باندې به کلیک وکړئ، په ریډیم باندې. که چیرې غواړئ چې تاسې ریفرل ترلاسه کړئ او هم یو ملګری انوایټ کړئ، نو تاسې دغه اپشن ته راشئ. تاسې کولی شئ خپل یو ملګری انوایټ کړئ او خپل ریفرل استعمال کړئ. دلته به تاسو لاندې ولاړ شئ. دلته لاندې به تاسې ریفرل کوډ ترلاسه کړئ. یعنې تاسې وینئ زما ریفرل کوډ RU8YC نه دی. د هر چا ریفرل کوډ مختلف وي. زما لهجه دی، ستا لهجه دی، دا بل لهجه دی. ریفرل کوډ د هر چا له مختلف وي. دلته که چیرې زما ریفرل کوډ استعمال کړي، هم به ما ته ګټه ورسېږي، هم به تاسو ته ګټه ورسېږي. 500 کوینز به تاسو ته جمع شي، هم به ما ته جمع شي. اوس تاسې ګورئ ملګرو، ما یې خپل ریفرل کوډ د یو ملګري ورکړی. کله چې مو ریفرل کوډ ورکړي بیا به تاسې پر دغه باندې کلیک وکړئ. په دا سیټ میټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو دا ووهئ، اوس به تاسې وایئ چې موږ د دې نه پیسې څنګه وباسو. ملګرو، اوس راځو موږ د دې نه پیسې څنګه وباسو. د ټولو تر مخه ملګرو موږ سر ته پورته کېږو، یعنې څنګه کولی شو چې پیسې ترې وباسو. د ټولو تر مخه چې موږ سر ته پورته شو، سر ته راغلو، پیپال اکاونټ ته هم پیسې لیږلی شو او د موبایل و سیم کارت ته هم پیسې لیږلی شو. نو موږ به ملګرو پیپال اکاونټ ته پیسې نه لیږو او نمبر ته به پیسې لیږو. نو کله چې لاندې راغلو ملګرو، تاسې وینئ زه به لاندې راکښته شمه. دلته موږ ته دا نه دی، دغه دی. دلته زموږ څخه نمبر غواړي. موږ به دلته خپل د ټلیفون نمبر ورکړو. یعنې 4 نمبر ورکوئ، اتصالات شمیره ورکوئ، مختلفې چې بې سیمې، روشنې، MTM 4 شمیره ورکوي. تاسې دلته کولی شئ چې هغه شمیره ورکړئ او پیسې ترې وباسئ. خو ملګرو، زما په سیم کارت کې اتصالات شمیره ده. زه اتصالات سیم کارت دی، زه اتصالات شمیره دلته ورکوم. نو ملګرو، دلته به زه ولیکم خپل د سیم کارت شمیره. یعنې زه خپل د موبایل شمیره دلته لیکم، د اتصالات شمیره چې مې دلته ولیکله. دلته به زه خپل د ټلیفون شمیره ولیکم. تاسې ورته ګورئ ملګرو. زه خپل د ټلیفون شمیره لیکم او بیا زه ګورم چې ما ته په څو کوینز باندې څو پیسې راکړي. دلته به زه بیا په ملګرو تاسې دا چک ووهئ. ملګرو، دا په یاد لرئ چې 1000 کوینز باندې موږ ته 55 افغانۍ راکړي. یعنې 1000 کوینز به حتما موږ د ځان سره ولرو. یعنې هغه طریقه زه درښیم چې موږ د نورو مختلفو لارو څخه هم ترلاسه کولی شو کوینز. وایي د ملګرو په دعوت سره نه، د ملګرو په دعوت سره موږ ته 500 کوینز راکړي. یعنې د هغه څخه موږ د ورځې 1000 2000 3000 4000 کوینز هم ایستلی شو. نو ملګرو، موږ راځو پر دې باندې کلیک. ملګرو، تاسې وینئ چې په 1000 کوینز باندې موږ ته 55 افغانۍ جمع کېږي. یعنې دا تاسې خپل موبایل ته هم لیږلی شئ. غواړو ملګرو موږ دا 55 افغانۍ خپل سیم کارت ته ولیږو، یعنې په 1000 کوینز باندې. نو ملګرو، موږ راولاړېږو
کلیک کوو، پر دغه چې مو کلیک وکړئ دا لاندې انتخاب کوو د 55 افغانۍ ټاپ یو. پر دغه باندې چې به کلیک وکړئ نو کله به زه کلیک پر دغه باندې کوم چې کلیک مې وکړئ ټوپ باندې به زه کلیک کوم. ملګرو په 2000 کوینز باندې موږ ته 55 افغانۍ راکړي. ملګرو تاسې وینئ زما سره 5880 کوینز دي. نو ملګرو زه اوس نشم کولی چې پیسې ولېږم. عادي ماته اسرار له ما دغه راوړه، ماته وویل چې تاسې 2000 کوینز پوره کړئ، وروسته د هغې نه بیا تاسې پیسې لېږلی شئ. نو ملګرو موږ اوس راځو چې موږ کوینز څنګه ترلاسه کولی شو، په څه رقم باندې. راځئ کلیک اصلي صفحې ته ورته راسئ. ملګرو پر دغه باندې کلیک ووهئ، تاسې پر ویډیو باندې کلیک ووهئ. چې کلیک مو ووهئ تاسې ته به یوه دقیقه یا 50 ثانیې یا 40 ثانیې به تاسې ته ویډیو راسي. هغه ویډیو به تاسې ګورئ، اړوئ بیا نه ملګرو. هغه ویډیو چې مو وکتله موږ ته 20 کوینز جمع کېږي. ملګرو تاسې به ووینئ چې ما ته 20 کوینز جمع شي چې کله دا ویډیو خلاصه شي. او ملګرو زموږ د نور د ښایستې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او لایک هرومرو ورکړئ. ملګرو اوس به زه تاسو ته ښکاره کړم چې ما ته 20 کوینز راکړي. 5880 کوینز زما درلود، 5900 کوینز زما دي. د خدای په امان ملګرو په مخه مو ښه.